أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين سليمان عليه الصلاة والسلام يوزل حاضری واغستا د مارغان نو هدهد په نظر باندې رانغی چې دا یو وړه غوندې مرغۍ ده نو وی چې ام کان من الغائبین چې زه دا هدهد نه وینم نو آیا دی د غایبونه او د غیر حاضرونه او کنا ماته په نظر باندې نه راځي او بیا پوه شو چې دا غایب دی او غیر حاضر دی او حاضره کې دی حاضر شوی نه دی نو فرمایل چې لأعذبنه عذابا شدیدا خامخا زه به سزا ورکوم ته د سخته سزا او یا به دې ذبح کومه او یا دا چې دې راتللو کې ما ته په یو دلیل ښکاره سره نو بیا به ورته څه نه ویم آخر کار هدهد راغی او معذرت یې پیش کړو او سلیمان علیه السلام د هغه معذرت قبول کړو نو په دې مذکوره آیتونو کې د دې تذکره کې نو فرمایي وتفقد الطير خبر واغستو سلیمان علیه السلام د مارغانو تفقد وی خبرگیری تا او نگرانی تا د سلیمان علیه السلام پیغمبري په انسانانو باندې هم وه او په مارغانو باندې هم وه او د حکمران کار دای چې هغه نگراني د خپل رعایاو ټولو کوي نو څنګه چې نگراني به کوله او خبر به اخیستو د انسانانو نو دارنګې خبر به اخیستو نگراني به کوله د مارغانو یو ځل خبر واخیستو د مارغانو چې مارغان دا ټول دا جوړ دي روغ دي او دا ټول موجود دي او کنه دي نو خبر واغستو وزیری واغستو
چې څه خبره ده ما لره چې زه نه وینم هدهد لره چې دا په مرغو کې وړه مرغې ده او تعداد کې هم د دې تعداد کم دی کمزورې مرغې ده نو دا ولې زه نه وینم آیا ما نه څه قصور شوی دی او که نه دا غائب دی دینه دا معلوم شو چې حکمرانان هغه به د خپل رعایا خبر اخلي او د کمزوري نه کمزوري رعیت والا چې هغه نه به ځان خبرې د هغه نګراني دا فرض ده چې د خپل رعایا به کوي انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې حکمرانی کړې ده نو د هر چا پوره خبره نشته حکمران دې ته نه وایي چې ووټ والی او بیا به هغه مزې کوي او د خلکو تپوس به نه کوي حکمران خادم ته وایي سید القوم خادمهم دا خدمتګار ته وایي چې کله دې مقرر شي نو دې به بیا د خپل رعیت خدمت کوي دې به په ارام باندې مزې نه کوي او ګډان او چرګان به نه خوري بلکې دې به په کوڅو کې ګرځي په کلو کې به ګرځي او دې به د خپل رعایا خبر اخلي او د خپل رعایا مدد به کوي دا خو نن زموږ حکمرانۍ طرز بدل شوی دی او د انبیاءو د طرز حکمرانۍ مطابق حکمرانی څوک نه کوي نو ظالمان دي ظلم کوي او انصاف چاته نه ورکوي انبیاء علیهم الصلاة والسلام د ټولو خبر باغستو د خپل رعیت او دغه رنګي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هم دغه شان خبر په خپل رعیت پوره واغستو نبی علیہ الصلاة والسلام با د خپل رعیت ته هر چا تپوس کو او چې غیر حاضر به نو بیا به وجه معلوموله چې ولې غیر حاضر یو سړی او یا یو ښځه وه حدیث کې راځي چې د مسجد نبوي خدمت به کو پاره کې به جارو والا او مسجد نبوي به صفا کو اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم اونلید یو ورځ ما رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو چې هغه پلانې سړی یا پلانې ښځه چې هغه بجاو وخلا په دې مسجد کې هغه نخکاری هغه څه شو نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل شو چې هغه خو تېره شپه وفات شو او موږ په جنازه وکړې وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل تاسو زه ولې نه خبرولم چې هغه وفات شو نو پکار و چې ما نه خبر راکړی وي او ما ته جنازه کړې وي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وی چې یا رسول الله هغه خدا سے داسې سړی و یعنی دومره حیثیت والا نه و غریب سړی و یا غریبه ښځه وه هغه وفات شوی او موږ تاسو له تکلیف درنه کوو د شپې په تیاره کې موږ یې جنازه وکړو
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाइल چې ماته قبر وایي حضور ته قبر وښودلی شو په قبر باندې ودرېده او ځان پسې یو څو صحابه ودرول چې هغې جنازه نه وکړي دوباره یې پې جنازه وکړه او په قبر باندې د نبي علیه الصلاة والسلام دپاره دوباره جنازه هغه جایز و ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنازه باندې به الله تعالی په قبر کې نور پیدا کړو رڼا به پیدا کړو نو دا جایز پر رسول الله داسې به وکړو او دارنګې یو ولي او سرپرستی او هغه کور کې نه وي او د هغه زوی وفات شوي یا نور وفات شوي او هغه بیا وروستو راشي او جنازې نه یې کړي چې ډېرې ورځې نه وي شوې ته دفن کول او یو ورځ نیمه شوي او دا امکان وي چې د ده دا جسم به نه خراب شوي نو جنازه پې ولي او سرپرست هم کولی شي چې ځان سره یو څو کسان ودرېږي په قبر باندې دوباره جنازه خو عامو خلکو دپاره دوباره جنازه جایز نه ده نو احادیثو نه دا ثابت دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کمزوري سړي باندې دوباره جنازه او نن زمون د حکمرانانو حالت دا دی چې کمزوري مړ شي نو هغه له غوړو راځي هلکه ویسه لوی سړی مړ دی خو معمولي سړی دی خپل کار وکړي او چې چېرته زورور غونډه کې کورنۍ کې مړي وشي نو بیا به حکمران راخطایي او ځان په خلکو ته حاضري او ځان په خلکو ته ښیي او سیاسي جنازه کې به شرکت کوي کله کله چې ووټ میلاو شي نو سیاسي جنازه جایز ده سیاسي جنازه رسول الله کړی عبدالله بن ابی بن سلول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاسي جنازه کړی چې رئیس المنافقین عبدالله بن ابی مړ شو نو د هغه زوی مخلص مسلمان د هغه نوم عبدالله و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړو چې زما په پلار به جنازه پړاووې نو نبي علیه السلام یې ډېره د هغه د دلجویۍ دپاره نبي علیه السلام یې جنازه به پرې وکړو او بل هغه دا ووی عبدالله د عبدالله بن ابی زوی چې تاسو به خپل قمیص هم ماله راکوئ چې ستاسو بدن پورې کوم قمیص لګېدلي هغه قمیص به ماله راکوئ چې زه خپل پلار په هغې کې کفن کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ټیک ده دا کار به وکړو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم او جنازې ته ګوري عمر د شاته نه د صادر د پلس کې راوړي او یا رسول الله دا خو منافق دی جنازه پرې مه کوه او جنازه پرې خدای منع کړې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما له الله اختیار راکړی خو ما یې جنازه بنده کړې نه ما ته الله صرف دا ویلي دي که بخښنه غواړې د منافق دپاره او که نه غواړې بخښه نه زه پوهېږم چې زما په جنازې نه بخښي خو زه پرې دا جنازه کوم دا سیاسي جنازه او په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غرض دا و چې منافقین په هغه وخت کې ډېر زیات مدینه منوره کې نو چې زه پرې جنازه وکړم نو منافقین به متاثر شي د اسلام د دې رویې نه چې کومه رویه زه اختیار کړم نو روایاتو کې راځي چې په هغه باندې جنازه وکړه نو زر کسان منافقان هغه مسلمانان نو که داسې سیاسي جنازه یو حکمران کوي نو ډېره چې خلک مسلمانان شي او خلک دیندار شي
او که داسې سیاسي جنازه کوي چې ماله ووټ راکړي او زه حکمران شم او بیا تپوس نه کوي نو دا نه ده جایز او دغه جنازې الله نه کوي خالص د الله د رضا لپاره جنازه کې شرکت پکار دی بغیر د دې نیت نه یاره ماله به څوک ووټ راکړي نو جنازه کې ډېر لوی ثواب دی د لوی غر عمره ثواب الله ورکوي نو ښه خبره چې خالص د الله د رضا لپاره سړی او که داسې جنازه کوي چې خلکو کې دین خور شي او دین ته خلک راشي او دې جنازې له لاړ شي یو مسلمان سړی نیک عمل انسان او خلک د هغې نه متاثر کېږي نو په دې کې لوی ثواب دی لوی اجر دی دا د دین فایده دا د دین دعوت دی نو تپوس رسول الله صلی الله علیه وسلم با د کمزورو خلکو کو او خیال په ساتو او دا د حکمران ذمہ داری ده چې هغه به دغه شان خیال ساتي هم دا وجه و چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په کورونو ګرځېده شي چې زه حکمران کړی دی خلکو مانه به تپوس کوي زه خو دې دپاره حکمران کړی دی ما چې بس زه به ورته به پیسې پیدا کوم او بوجۍ به ځان ګټه کوم زه خو دې دپاره حکمران کړی یم چې مانه به الله د دې رعیت تپوس کوي نو د شپې په تیاره کې به په کورونو ګرځېدو د خلکو حال به یې معلوم او ویې به که د دریای فرات په غاړه باندې د یو چیله بچې یو شر مخمات کړي نو مانه به الله د دې تپوس کوي هغه به څوکۍ کوله ده دې ته وایي د مسلمانانو مشر داسې مشري که چا کوی چې کیا نو هغه به وایي چې زه یې نه کوم ټول به ترې نه اوس دستبردار شو خو چې د پیسو د پیداګي مشري د روبسر سړي ورته تیار نو وتفقد دویم کې دې ته اشاره ده چې حکمرانان به د رعیت نگراني کوي د کمزورې نه کمزورې رعیت نگراني به هم کوي دا فریضه ده د مسلمان او دا فریضه ده د انبیاء وتفقد الطير خبر واغستو سلیمان علیہ السلام د مارغانو فقال پسوی بیل مالی دا الهدهد څه خبره دا ما لره چې زه نه وینم هدهد لره زما څه قصور دی چې زه نه وینم ام کان من الغایبین یا دی د غایبونه یا به راځي او بیا وې یقین ورته وشو چې دا خو غایب دی نو بیا د سزا اظهار وکړو دینه دا معلومه شوه چې حکمران خپل رعیت ته سزا ورکولی شي چې رعیت حاضری حکمران دی هغه حاضر نه نگرانی کوي او په نگرانی کې هغه چرته غایبی نو سزا ورکولی شي نو سلیمان علیہ السلام وی لو عذبنه عذابا شدیدا خامخاز عذاب ورکوم دتا عذاب سخت او لازبحنه یا بزو علال کم دلرا او لیاتینی او یا با خامخا راتلو کی دی ماتا بسلطوان پیو دلیل خکار سرا نبیا بے پریدن دا ہوئے چې یا به سخته سزا ورکړم او یا به مړ کړم حلال به او یا به ماته دلیل پیش کړي د غیر حاضرۍ نو بیا به یې پرېږدم که عذر یې مقبول وو نو الله فرمایي فمکث غیر بعید پس وخت تېر کړ دې هدهد لږ وخت غیر بعید لوی وخت نه لږ وخت فقال پس وویل دې هدهد احط بما لم تحط به زه عالم شویم په هغه څه باندې چې ته نه عالم شوې په هغې باندې احط
علمتو ظالم شوی بما پاغ سبان دی لم تعلم به چې ته په نه عالم زه په عالم شوی دا معنا زه خبر شویم عالم شویم پاغ سبان دی چې نه خبر ته دا غینا ته نه نه خبر معلوم شو چې هدهد په دې پوهېده چې سلیمان علیه السلام عالم الغیب نه دی نو دې نه دا مسله معلومه شوه سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نه دی او عالم الغیب صرف الله نو دوی چې وجئتک من سبع بنبأ یقین او ما راتل کړي دي تا د قوم سبانا بنبأ په یو خبر سره یقین چې یقیني خبر دی قوم سبا ته ویتلیو ما اول ته می ناشنا حالت لیدلې دی تعالی می خبر راوړې دی دا قوم سبا دا په یمن کې یو مشهور کلمه نو دا هدهد ته تلو نوی الته می تعالی خبر راوړې دا خو اجمالی خبر ورپسې اوس تفصیل کې دا خبر هغه خبر ده انی وجدت امرأة تملکهم بشکا ما اموند لا یو خزا قوم سبا کې یو خزا وي تملکهم چاغي حکومت کو دا خلکو د قوم سبا حکومت کو دا ملکو و اوتیت من کل شیء او ورکړی شو هغه ته هر یو ضروري سیز هغه ورته ورکړی شي ولها عرش عظیم او د هغې دپاره و تخت عظیم الشان تخت سلطنت دا قصه ورته وکړه چې دغه شانتې حالت مې لیدلې دی صاحب ته خبر نه دا خوا کې دغه شانتې قوم سبا کې دا حالت ما ولیدو وجدتها او ما قودلا دغه ښځې لره وقومها او قوم د هغې لره یسجدون للشمس چې دې سجده کوي لمر ته من دون الله سوا د الله نه هغه قوم چې کوم د هغې دي نو هغه مشرکان دي او دا ښځه مشرکه ده عبادت د لمر کوي مجوسیان وزین لهم الشیطان اعمالهم او خیسته کړي دي د دې دپاره شیطان دا ناکار عملونه د دي چې دا الله لا شریک جوړوي او د غیر الله عبادت کوي دا ناکار عملونه ورته شیطان خیسته کړي فصدهم عن السبیل پس منع کړي دي دوی لره د شیطان عن السبیل د نیغې لارې نه چې هغه نیغه لار د توحید فهم لا یهتدون پس دی نزی په نیغه لار باندې دا په کږه لار روان دا څومره بهترین بیان یې وکړو او بیا تعجب وی الله یسجدو لله ول سجده نکي دا خلق الله تا الذي هغه الله تا يخرج الخبأ چارو باسی پټ سيزونه په سماوات پاسمانونو کې ولا یو پسمکه کې زمکه نظر ونه رو باسی اسمان نه باران رو باسی او داسې نو سيزونه ويعلم ما تخفون وما تعلنون او پوئیږي دا الله پاغه سبانه چې دی یې پټي زړه کې پټ ساتي وما تعلنون او پاغه سبانه چې دی ښکار کوي دا سیاسي مشاب ذات هغه پرېږدي دا عبادت نه کوي او دغه غازي مشاب ذات په مقابله کې دی د دوه عبادت کوي
نو دې د الله عبادت ولې نه کوي چې د غیر الله عبادت کوي اظهار تعجب او بیا وی الله لا اله الا هو الله چې دې نشته دې لایق د عبادت هیڅوک الا هو مگر دا الله دې رب العرش العظیم چې دا مالک دې د عرش عظیم او دې بادشاہ مالک او دې دا په بادشاہ پریږدي او دې د غیر الله عبادت کوي نو دا نه دی پکا دا قصه دا اور پسې بیا سليمان عليه السلام هغه ته خط لګلې نه دا غي ذکر وایي وتفقد الطير او حاضری واغستا یوزل سليمان عليه السلام د مارغانو فقال فسقوا سليمان عليه السلام ما لي لا ارى الهدهد خبر دا زما د پاره چې نوې نه هدهد دا امکان من الغائبین یعنی دې د غایبونه حاضر نه لو عذبنه عذابا شديدا خامخاز بسزا ورکوم د تا سزا سخته او لاز بحنه یا بزا لا ټوک دلرا او ریا ینی بسلطان مبین او یا بدی راتل کلمات تا پیو دلیل ښکار سره نو بیا به پریږدم فما کسا غیر بعید اس وقت دیر کو دی هدهد لک ساتو فقال احدتو بسکویتو احدتو چزما زا علیم شویم زا خبر شویم بما پاغ سباندی لب توحیتو چتنی خبر بیهی پاغی باندی وجیتو کا او ما راتل کڑی دی تاتا من سباید بنبی یقین نقومی سبا دا طرفنا پیو خبر یقینی سراب او هغه خبر یقیني دا دی چې انی وجدتو بشکا ما مدلدا امراتن یو خزا تملکو چې حکومت کو د قوم سبا ووتیا تو ورکړي شو وغیتا من کل شی هر یو ضروري سيزو ولها شنازي او د دې د پاره یو تخت عظیم شان وجدتها ما مدلدا دلرا وقومها قوم دلرا يسجدون للشمس چدی سجدے کولی نورتا من دون اللہ سوا دا اللہ نا وزین لهم الشیطان وعمالهم او خیستکڑیو ددید پارا شیطان ناکار عملون ددی فصدو مال السبیل پس منکڑیو دی لرا دسم دارنا فهم لا یهددون پس دی نروانی کی پسم الاربان دی ہدایت نمو الله يسجدوا ولدي سجدنا كي لله الذي أغى الله تعالى يخرج الخبا شغر وباسي فرشنا في السماوات باسمان لكي والأرض وبزمككي ويعلم ما تخفون وقويگي باغ سباندي چدي پټي پزړکي وما تولنون او باغ سباندي چدي اخکارکي پجب باندې یا پاندامو باندې عالم الغیب و شهادت ذات تول سجدہ الله لا اله الا هو او الله جدي نشته لایق د عبادت هیڅوک مگر دا یو الله دی رب العرش العظیم چې رب دا تخت عظیم الشان نبی عرش بادشاہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور القرآن اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على دينك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في بلاد جميع المسلمين اللهم ألف بين المسلمين وأصلح ذات بين المسلمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين أعداء الدين
اللهم مزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اخزهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اخزهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اشدد وطأك على أعدائها. اللهم اشدد وطأك على أعدائه وأعداء المسلمين. وصلى الله تعالى على